سلامونه او نیکی هیلې د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زرپاڼې د خپرونې خوږو مینوالو ستړي مشئ. تاسې تیرو کې د تالند د ناول لومړۍ برخه راسره اورېدلې وه. اوس مو د دې ناول دویمې برخې ته هرکلی کوم. تیره برخه کې تر دې ځایه را رسېدلي وو چې هغه کړاوونه مو چې ګاللي هغه که خیالي دي یا ریښتینې، هره ذره یې زموږ په نظر د غره غوندې ښکاري، هیڅ کله هم نه هیریږي. خو هغه دردونه مو چې نورو ته ور په برخه کړي لکه وریځ چې په اسمان کې روانه وي، ټول مو هیر شوي. هغه ورځ مې چې خپل ګل فلیپ ته وړاندې کړ، د هیلن په رپېدونکو شونډو او الوتې رنګ هیڅ ونه پوهېدم چې د کوم پټ درد کیسه یې راته کوله. او ومې ویل زه لاړم. هیلن مې د بې حسې مجسمې غوندې پر ځای پرېښوده. دا چې له دې وروسته څه پېښېږي په دې برخه کې سره اورو. غواړم د ځان په اړه ډېر څه ولیکم، څه ظلمونه مې چې کړي پر ټولو اعتراف وکړم، او هغه زخمونه مې چې د نورو خلکو پر زړونو کرلي د قلم په څوکه انځور کړم، چې هغه تویې شوې وینې هم د لوستونکو په سترګو کې منعکسې کړم. افسوس چې قاتل نه پوهیږي پر مقتول څه تیریږي، ګنې نور خلک به یې نه وژل. قاتل هغه وخت دا درک کولی شي چې خپله د جلاد تر تیغ لاندې راشي، خو هغه وخت بیا هیڅ څه له لاسه پوره نه وي. که هغه وخت نن وای ما به ځان قرباني کړی وای، خو هیلن به مې نه ځوروله. خو څه ګټه لري، اوس راڅخه وخت تیر دی او تیر شوی وخت بیرته نه شو راګرځولی. کلونه تیر شول، موږ سره ونه لیدل. یوه ورځ مې په یوه ورځپاڼه کې د یوې مېرمنې انځور ولید چې راته اشنا وبرېښېده. ورځپاڼه مې رانیوله، تر انځور لاندې مې ژر ژر څو کرښې ولوستې. څرګنده شوه چې د انځور خاوند یو کتاب لیکلی، موضوع یې د پیغلو نجونو بې ځایه او خامې مینې دي. عکس ته ښه ځیر شوم، ومې لیدل چې د هیلن دی، هغه ناکامه نجلۍ چې تر اوسه زما له ظلمه چغې وهي. ته وا د څو کلنې خوارۍ او هڅو له کبله لیکواله شوې ده چې وکړای شي او په خپله سینه کې هغه پټه شوې چیغه راپورته کړي چې له ماشومتوبه یې ساتلې ده. تېروتنه مې نه وه کړې، ځکه وروسته وپوهېدم چې داستان مهم کسان هماغه هیلن، فلیپ او ویلیام یعنې زه وم، لکه یو پښیمانه محکوم چې د خپلې ګناه شرحه د قاضي له خولې څخه اوري او هیله کوي دغه شکنجه ژر پای ته ورسیږي او د اعدام وخت راشي. ما هم په ورځپاڼه کې هره ورځ هغه لړۍ لوستله او لیدل مې چې زما د ګناه په سبب هیلن ته څومره بدمرغۍ او کړاوونه ورپېښ شوي دي. دا د هغه لومړني غم اغېز دی چې د تورې پردې په شان مې د هغې پر ژوند ورکړی. د هغې تورې پردې تر شا چې هر څه لیدلي ټول ورته تور، بدرنګه او ځورونکي ښکاره شوي دي. لاړم چې زړه او ځان مې د هغې پښو ته وغورځوم. ما وبښئ که چیرته تکړه لیکوال وای باید د هیلن د برخلیک په اړه مې څه نه لیکلی، ځکه تر دې وړاندې نورې پیښې پرتې دي چې باید تاسو ته یې ووایم. هغه وخت چې ما په ورځپاڼه کې هغه لړۍ تعقیبوله او د پښیمنۍ اوښکې مې تویولې، د یوې پیښې په زنځیر کې ټینګ تړل شوی وم چې د خلاصون قدرت او توان مې نه درلود. هو زه باید هغه پیښې تاسو ته ولیکم چې زه څنګه شی او زما د خاطر ساس کومې نغمې غږوي. له کومو ناخوالو یې چغې وهلي او روزګار څه راباندې راوستلی دي. بیا به هغه وخت پوه شئ چې زما په عجیب او پیچلي برخلیک کې هیلن څومره ونډه درلوده. د دې لپاره چې له هیلن څخه زما د بیلتون خبره ګونګه پاتې نه شي، نو د ماشومتوب نړۍ ته به سر ورښکاره کړو او د هغه په اړه څه ووایو. هیلن مې له لاسه ورکړه، خو د بیلتون پر درد مې د کبر، غرور او پښیمنۍ خوند ور زیات کړ. دغه خوند ډېر ژر د رقابت او پښیمنۍ په ترخو ولړل شو. که هغې 2-3 ورځې وفا کولی، صبر به مې پای ته رسېده او تلم به، بښنه به مې ترې غوښته. خو ډېر ژر راڅخه نهیلې شوه او له فلیپ سره مله شوه. ما یې یوازې په لړزان د زړه ننداره وکړه.
په زړه کې مې د حسادت اور بل شو، ټول بدن یې راته وسوځاوه. ناڅاپه له ټولو نجونو بېزاره شوم. که څه هم زما د پهلوانۍ جلال او بېنیازې جذبې پر هغوی جادو کړی و. ټولو هیله درلوده چې زما لیوالی وي، خو څومره چې ما ته رانږدې کېدې هومره به د هیلن ښایسته خواشینی صورت، ارام او زړه راښکونکی چلن زما سترګو ته درېده. زما زړه به یې ځان ته راکښه. ډېر ځله مې نیت وکړ چې له رقیب سره په شخړه شم او خپل ګل بیرته ترېنه واخلم، خو وېرېدم چې باخ به مې بیا یاري را سره ونه کړي. کیدای شي دا ځل عریف د خپلې خطا له کبله پر ځمکه ګزاره نه شي. زه به د پهلوانۍ شهرت له لاسه ورکړم او هیلن به بیرته زما شي. دوست مې تر خپل نوم او شهرت زار کړ. له دې نه وم خبر چې د دوست په پیدا کولو کې نوم او شهرت ګټل ښه دي. دا لومړنی زخم و چې زما په زړه کې ځای ونیو، خو افسوس چې د زړه زخم نه رغېږي، ځکه هره ورځ نوی نیښ پرې لګېږي. په ظاهره به مې له هیلن سره سوړ چلن کاوه او ځان به مې بې پروا ښوده، خو هر ځل به مې په دې ناوړه چلن زړه او ذهن ځورېده. په کور کې به مې بده وضع کوله، یا به غلی او خواشینی ناست وم. مور به مې زما په بدلون اندېښنه څرګندوله. زما نبض به یې لیده او هره ګړۍ به یې زما د حال پوښتنه کوله. که څه غواړې یا کوم غم لرې، ما ته یې ووایه. کله چې مې پلار پوه شو کومه ناروغي نه لرم، سور او شین واوښت. په آمرانه نظر یې زما مور زما له مهربانۍ څخه منع کړه. یوه شپه مې ډېر وژړل. په ژړا کې ویده شوم. په خوب کې مې ولیدل چې له فلیپ سره غېږ نیسم او نږدې دی چې پر ځمکه ګزار شم. یوه غیبي لاس تکیه کړم. هغه لاس د هیلن و. غوښتل مې دغه لاس مچې کړم، خو لاړه. په تک تک کې وویل ستا سره روغه نه کوم. کله مې چې سترګې رڼې کړې مور، پلار او ډاکټر مې ولیدل چې سر ته مې ناست وه. پوه شوم چې ناروغ یم. ما ته یې بې ځایه دوا راکوله. همدغه ناروغي زما ښه دوا وه، ځکه چې مور به مې د خوب په خونه کې ډېر ساعتونه سر ته ناسته وه. زما لاس به یې په لاس کې نیوه، اوښکې به یې راوچولې او په مینهناک اواز به یې ویل مه ښوروه، ډېرې خبرې هم مه کوه، هسې نه چې ته به دې نوره هم زیاته شي. یو مازدیګر چې د خوب او ویښتابه تر منځ حالت کې وم، لنډې لنډې خبرې مې کولې او وا مې اورېدل چې راته ویې ویه او ووایه، بیا یې ووایه. زما بدن یې راته موږه، ما د یو کوچني ابشار په شان چې زمزمه کوي په زګیرویو کې د ځان، هیلن او فلیپ په باب داستانونه جوړول چې پای نه درلود. ښه مې یاد دي چې ومې ویه هیلن ستا په شان ښکلې ده، د هغې ګل پلورونکې نجلۍ په شان ده چې زما د پلار پر میز په هغه تابلو کې انځور شوې ده. هغه تابلو دلته راوړه او ما ته یې مخامخ پر دیوال وځړوه، خو چې پلار مې پوه نه شي. پلار مې تر فلیپ ډېر زورور دی. ناروغي مې یو څه اوږده شوه. کله چې روغ شوم ښوونځی تړل شوی و. په رخصتۍ کې مې مور و پلار زما د ناروغۍ د فلیپ او هیلن په باب هیڅ خبره ونه کړه. که ما به په دې اړه کومه خبره کوله دوی به ځانونه ناګاره اچول. څومره چې به رخصتۍ پای ته نږدې کېده زما اندېښنه به زیاتېده. کله به له دې کبله ځورېدم چې بیا به ښوونځي ته ځم، هیلن او فلیپ به ګورم. ډېر به مې افسوس کاوه چې ولې مې درملنه وشوه. څو ځلې مې هڅه وکړه چې مور ته مې ورشم، له لاسه یې ونیسم، زاره یې ورته وکړم چې ما دومره ډېرو خواشینیو ته پرې نږدې داسې کار دې وکړي چې د هیلن او فلیپ د لیدلو له کبله ونه ځورېږم. یادېږي مې چې مور به مې په ماشومتوب کې د بیریدونکو ماشومانو کیسې کولې، خندل به یې ورباندې. له دې کبله به ما هم شکایت نه کاوه. د زړه د غوښتنې خلاف به مې سینه ډبوله. خپل سوک به مې مور ته ورښوده او ویل به مې په خدای که په ښوونځي کې مې څوک وځوروي خوله به یې ورماته کړم. خو ارمان چې زړه مې غوښتل مور مې پوه شي چې هغه ټولې خبرې درواغ دي
له نیکه مرغه چې پوهېدله. ځکه کله چې رخصتي پای ته ورسېده زه یې بل ښوونځي ته بوتلم او هلته یې شامل کړم. نه هغې وویل چې ولې، نه ما هم په دې اړه پوښتنه وکړه. د هیلن او فلیپ د لیدو ویرې او تلوسې مې په زړه کې یو نرم سوز را پیدا کړ چې تر اوسه نه دی غلی شوی. پلار مې انجینر و، په خپل فن کې ځانګړی شهرت درلود، خو د صفت خاوند که د خپلو افکارو او هنرونو لیوال وي، بې له شکه چې له مادي لاسته راوړنو څخه به بېبرخې پاتې کېږي. کله چې به مې پلار له دسترخوانه پاڅېده او د کارخونې ته روانېده، مور، خاله او عمه به مې چې په میاشت کې یو وار زموږ مېلمنې وې خبرو ته کېناستلې. ډېر به مې اورېدل چې زما د پلار د کار او ذوق ستاینه به یې کوله، خو د هغه د کوټه بخت له کبله به یې افسوس کوه. 14 کلن وم چې پلار مې د آخرت په سفر لاړ، خو زه یې بونتلم. د هغه تر مړینې وروسته مې مور د دې لپاره چې په ژوند کې د تنګسي او نیستۍ احساس ونه کړم د کور په وضع کې بدلون را نه وست، بلکې تر حد زیاته مهربانه شوه. هر څه چې به مې ترې غوښتل راته تیارول به یې. ما د پلار پر ځای په کور کې مشرتوب کاوه. د هغې ګل پلورونکي تابلو مې خپلې خونې ته یوړه او خپل کټ ته مې پر مخامخ دیوال وځړوله. د یوې بربنډې مېرمنې هغه مجسمه مې چې د پلار په خونه کې مې پر میز پرته وه د خپلې کوټې پر میز کېښوده. هغه خوند چې د ښکلو شیانو له کبله را رسېده زما د پلار مړینه یې لامل وه. ټولو دوستانو او اشنایانو به د هغه د مړینې له کبله خواشیني څرګندوله. هر چا که به د هغه دنګه ونه، درنه څېره، هغه تور او سپین ویښتان او باده به چلن یو ځل لیده، نو مینه به یې ورباندې پیدا شوه. دومره ښه جامه به یې اغوستله چې خلکو به د درزي د دوکان پته ځینې اخیسته. هغه د رضایت او خوښۍ د څرګندونې لپاره یوه نرۍ مسکا درلوده چې تر زرو مننو او مهربانیو ښکلې وه. کله چې به خفه وه هیڅ یې هم نه ویل، سره به یې ښکته نیولی و. هر وخت مناسبه خبره او کاته درلودل. تا به ویل له پخوا څخه یې تیار کړي. دغه لوړ غږ او غالمغال مې تر اوسه نه دی اورېدلی. نه مې یادېږي چې هغه دې زما له موره سره کومه جګړه کړې وي. د پلار تر مړینې 1 کال وروسته د دې لپاره چې د کتابتون کتابونه مې ښه په واک کې وي د هغه د کار میز ته به کېناستلم. کله چې به مې مور لیدلم یوه شېبه به راته ولاړه وه یا به راته مخامخ کېناسته، او که به کوم کتاب زما په لاس کې و د هغه له لوړې برخې به یې زما ننداره کوله. زما درس ویلو ته به ځیر وه. پوهېدم چې په ما کې زما پلار لټوي، ځکه هره ورځ به مې څېره پلار ته ورته کېده، سره له دې چې د اندام په نازکۍ، دنګه ونه او د څېرې په کرښو کې پلار ته ورته وه. د هرې ورځې په تېرېدو سره مې حرکات هم د هغه غوندې کېده. یوه ورځ چې ښاغلی توماس له خپلې لور مادلین سره زموږ کره راغی، زما مور ته یې وویل که د ویلیام یعنې زما پر سر لږ سپین پوډر وپاشي، کټ مټ به د خپل پلار غوندې شي. مور مې سوړ اسویلی وکېښ، له ترخې مسکا سره یې وویل پر خدای ګرانه یم، که خاوند را څخه واخیست ویلیام یې راکړ، د خپل پلار په شان ښه او زړه سوانده دی، کټ مټ د هغه غوندې پر ښکلا مین دی. خو افسوس د کینې یو غبار پر څېره خپور شو چې د صورت ګل یې ورمړاوی کړ. پریشانه شوم او ومې ویل او ووایه مورې ولې افسوس؟ زه به هره ستونزه هواره کړه. زما د مور او توماس د مادلین د پلار ترمنځ د سترګو ځانګړي نظرونه وغځېدل، خو چا زما د پوښتنې ځواب را نه کړ. توماس مې پېژنده، څو ځلې زموږ کره راغلی او زما د پلار څو انځورونه او ځینې نور هنري کارونه یې پلورلي وو. تود او خوږ غږېده، خوږې کیسې ورسره زیاتې وې. پلار به مې ویل د ده په شان مې بل هنرمند نه دی لیدلی چې د هنر په پېژندنه کې دې دومره لاس بری وي. زما د پلار تر مړینې وروسته زموږ کره نه و راغلی. دا په خپله په ثبات رسوله چې زموږ د کورنۍ دوست نه دی، بلکې د کومې تابلو یا بل قیمتي څیز د رانیولو لپاره راغلی دی.
ما ګمان وکړ د مور سړه ساه به مې کیدای شي له دې کبله وه چې نشي کولی له توماس څخه نوي څیزونه رانیسي او زموږ د ښکلا په ګنجینه کې زیاتونه وکړي. اوس چې ښایي توماس ناهیله ستون شي خواشینې ده. او ومې ویل مورجانې په کور کې دومره ډېر هنري اثار لرو، ګمان کوم نورو اثارو ته هیڅ ضرورت نه لرو. سر یې ښکته واچوه او هیڅ یې هم ونه ویل. توماس پر میز باندې خپلې ګوتې وڅرخولې. مادلین په یوه زغلنده نظر زما خاطر له شوق او حسرت څخه ډک کړ. شوق مې له دې کبله و چې تر دې مهاله مې دومره ښکلې سترګې نه وې لیدلې، او حسرت مې له دې کبله چې هغه دوې زړه راښکونکې سترګې په هغسې ښکلي او نازنین صورت کې نه وې ځای شوې. توماس وویل زما هغه تابلو هیره ده، باید یو ځل بیا یې وګورم. مور مې د پلار د کار خونې ته روانه شوه. موږ هم ورپسې شو. کله چې ننوتو مادلین او پلار توماس د خونې پر شمالي دیوال د رازوړندې تابلو په ننداره بوخت شول. مادلین د هغې تابلو په لیدو سره لکه له خوبه چې راویښه شوې وي له هغه سړښت او چوپتیا څخه رابهره شوه. 2-3 وارې وړاندې وروسته شوه. په شوق او لیوالتیا سره یې وویل دغه تابلو د الفرد نومي انځورګر کار دی. دی لکه یو فاتح چې شاړه ځمکه په زور سره آبادوي، لکه یو پوه ناصح چې په جادوی خبرو د یوه زړه دوزخ په جنت بدلوي. دغه انځورګر هم له هرې کنډوالۍ څخه گنج راباسي، هر مړه زړه ته ساه وربخي. په یوه انځور کې یوه دنیا ځایوي، یعنی په یوه تابلو کې خپل نندارچي له هر لیدو وړ څیز څخه مړوي. که غوږ شئ د دغه شپونکي له شپېلۍ څخه د ټولې نړۍ د مینې کیسه ووري. د دنیا موخه معنویت پکې وینئ چې د اسمان د وریښمین شال له شا څخه دغه تابلو تاسې ځان ته راکاږي. توا ونو وزرونه شنه کړي او غواړي والوزي. توا سیندونه له خوښۍ څخه ریږي دي. د دغه هنرمند په سترګو کې جماد او نبات هر څه ساه او اروا لري. په دې تابلو کې ټول ځای شوي توکي د یوې سندرې سندرغاړي دي، د مینې او ښکلا د سندرې. د دغه شپانه مهربانه زړه او سوځنده مینه د هغه له څېرې څخه څرګندېږي. د پسونو همدردي او خواخوږي د هغو په سترګو کې ښکاري. د وږمو همغږي د پاشلو وریځو او د نڅاګرو پاڼو په شور کې اورئ. توا دغه شپونکی ځمکه، اسمان، ونه، اوبه او پسونه ټول د یوه وجود نه بېلېدونکي غړي دي. د دوی ترمنځ داسې حد او پوله نه ښکاري چې دوی سره بیل کړي. ټول سره تړلي او همراز دي. اوه لکه څنګه چې دغه انځورګر موږ ته راښیي نړۍ څومره ښایسته او د ژوند لپاره مناسب ځای دی. ښکلا، ښهوالی او نیکمرغي د یوه تږي مسافر ستوني ته داسې څڅوي لکه رڼې اوبه. دا انځور نه بلکې ژوند بخښونکی ساز او خبرې دي. مادلین خبرې کولې، خو ما لیدل چې د انځورو تابلو لویه شوه او هغه یې په ځان کې ورکه کړه. د طبیعت څه ښکلاوې او جمال چې و پر هغې خپور شو او قد یې دومره دنګ شو چې تا به ویل د ناز ونه ده. هغې خبرې کولې، خو ما ته په غوږ کې د موسیقۍ پارونکې نغمه راتله. داسې ښکارېدله لکه هغه شپونکی پسونه او دښته چې د خپلو زړونو له خبرو ماته سندرې جوړوي. تر اوسه مې د یوې نجلۍ له خولې هم دومره ښکلی اواز نه واورېدلی. یوه ناوړه غږ دغه غیشو حالت خراب کړ او زه یې په خود کړم. توماس خپلې لور مادلین ته غوسه وکړه چې ولې دومره ډېرې خبرې کوي. الفرد ښه انځورګر دی. دغه انځور یې هغه وخت کړی چې لا ځوان و. د انځورګرۍ هنر ښه او بد لري. که دغه انځور یې له بې هنرو او خرابو څخه نه وي، منځنی کار دی. ما دغه تابلو په $250 رانیولې وه. د $10 په ګټه مې د ویلیام پر ارواښاد پلار وپلورله. اوس یې هم په هماغه بیه رانیسم. مور لاسونه سره وموږل او له ځان سره یې وویل $280. په حیرانتیا او خفګان سره مې ترې پوښتنه وکړه
غواړې دغه تابلو وپلورې؟ افسوس چې بله چاره نه لرو. په غوسه شوم او زیاته مې کړه. زه سر له سبا نه ښوونځي ته نه ځم، کار کوم. خو توماس تم نه شو. سملاسي تابلو له دیوال څخه ښکته کړه. وامې اورېدل چې تابلو په خوشحالۍ سره ویل: زما د مادلین سترګې خوښیږي چې زما ښکلاوې وګوري، نه ستا اړندې سترګې. پلار و لور په خوښۍ سره تابلو یوړه. زه خپلې خونې ته لاړم. لکه یو صندوق چې له هرې خوا یې ګزارونه لیدلي وي. ټول اندامونه او مغزونه مې مات شوي او کوټل شوي وو. ډېر حیران وم چې ولې د ژوند د ستونزو له کبله د کور د سامانونو پلورلو ته اړه شوي یو. ویرېدم هم ځکه اول ځل و چې د محتاجۍ بلا مې ځان ته مخامخ لیده. ناڅاپه مې د مور برخلیک د یوې اورني سیخ غوندې په زړه کې ژوندی شو. هغه مور چې زما د پلار تر مړینې وروسته یې تر دې ځایه د ژوند بار په اوږو وړی و او اوس د مجبورۍ له کبله په زنګنو شوې وه. زما له ضمیر څخه چغه پورته شوه چې ولې دې په دې مورد یو ځلم سوچ ونه کړ. د حیوان غوندې بې پروا او بې فکره وې. له سوځونکو غوسو او غمونکو سوچونو سره مې یو ځای د مادلین د خبرو نغمې په غوږ کې ازانګې خپرولې. هغه نغمه چې د اسمان له سرندې څخه مې غوښتله. هغه وروستی ټکی مې هم موندلی و چې په ښکلا کې مې لټاوه. یوه شیبه به ځان راته د مادلین مینهوال او مین وبرېښېده. خو لا به مې د زړه پر اور اوبه نه وې پاشلې چې د خوښۍ چینه به مې د افسوس او حسرت په ایرو ونړېده. افسوس به مې کوه چې هغه نازک زړه، هغه ځواکمن او لطیف ذوق، هغه بې سارې پوهه او هغه مینه زیږونکې سترګې ولې په یوه ناوړه اندام کې ځای شوې وې. چغې به مې کړې: ای خدایه، په قهرېږې خو نه، که دغه لطیفه اروا او ښایسته جسم سره بیل کړې، د صورت جمال یوه ته ورکړې، د اروا کمال بل ته. که دغه دواړه یوه انسان ته ورکړې، کیدای شي په هغه کې ستا د لویوالي پرستش وکړو. د زرپاڼې د خپرونې ډېرو درنو مینوالو، د تالند د ناول دویمه برخه مو همدومره وه چې ما واحد الله امان د خپل تخنیکي همکار په ملتیا